زمارونو د رمضان موسم دی د رمضان میاشت خستا د نیکو یو میاشت په دې کې د یو بل سره په نیکو کې مقابله وکړي چې په اخر ورځ باندې به د چا نیکۍ سیوایي د کوم سړي به منځونه د جمع څه سیوایي د کوم منځونو به کوم کسانو به قیام اللیل سیوایي د کوم کسانو به په روژه کې اخلاص سیوایي د کوم کسانو به صدقات خیرات سیوایي د کوم کسانو به ذکر تلاوت دا سیوایي او د ځینو خلکو به د غیر خدمت دا څنګه سیوایي څومره چې نیکۍ دي هغه تاسو ته بالکل کولا موسم دی پکې ویږي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض حدیث کی برازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د دنیا په باب کې د ځان لاندې کس ته ګورئ او د دین په باب کې د ځان بره کس ته ګورئ چې دا بل سړی دین کې څومره ترقي کوي او زه ولې وروسته پاتې کېږم زمرونو په دې میاشت کې ضروري اعمال چې کوم دي خو مخکې څه موږ بیان کړي خو یو څو اعمال نور چې هغه ډېر زیات ضروري دي او مخکې موږ یې اشارتن ذکر کړي مختصر هغه د قرآن کریم تلاوت دی قرآن کریم د هغې تلاوت کوئ هغې له ټیم ورکوي او ما تاسو ته مخکې ویلو چې په موبایل باندې موږ د بزرګو نه بزرګ سړی هغه کم سے کم 3 غنټې لګوي 4 غنټې په هغې باندې لګوي او د قرآن کریم یوه سپاره تلاوت په هغې باندې 25 منټه لګي هغه هېڅوک نه کوي قرآن د ټیم ورکې قرآن ته کښېنئ درسونه کېږي د هغې دارنګې د شپې قیام اللیل په هغې کې زموږ د ډېرو خلکو سستي ده چې کوي قیام اللیل ته هېڅ اعتبار نه ورکوي او خاص کر دا ځوانان زه دې ځوانانو ته مې ځوانانو تاسو به کله د الله بندګي کوئ چې قبر ته لاړ شئ